یو انسان که دا غواړي چې زما آخري خاتمه دې ښایسته وي او موږ تاسو ټول الله ته دا سوال کوو اللهم انی اسألک حسن الخاتمه یا الله زه تا نه ښایسته خاتمه غواړم ځکه د الله نبی فرمای آخري اعتبار آخري خاتمې لره دی رب العالمین به یو انسان انما یبعث العبد على ما مات په کم حالت کې چې انسان مړ شو په دغه حالت کې به د قیامت پر ورځ راپاڅېږي دیو جناب حدیث دی د ناامیدۍ دپاره نه دی د تنبیه دپاره دی زما ستا تربیت دپاره دی چې د الله نبی فرمای یو انسان به نیک اعمال کوي جنت ته به یو لیش نږدې شي په خپلو اعمالو د جنت په مابین کې یو لیش فاصله ده خو بس په ده کې یو بدبختي موجود وه یو شقاوت په ده کې موجود و د هغې د لاسه راولګېده د الله نافرمانۍ کې ورننوتو اخري خاتمه خرابه شوله او د جهنم اور ته ورداخل شول اعوذ بالله حسن الخاتمه وی د امت د متقینو د پرهیزګارو ملاګانې دي خبرې ماتې کړي دي چې زموږ به آخري خاتمه څنګه کېږي امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وی څوک چې دا غواړي چې الله رب العالمین زما خاتمه ښایسته کړي د دې نور هم ډېر اسباب شته شیخ صاحب هم غالبا په دې الفواید کې په دې یو بحث لیکلی دی هغه اسباب یې ذکر کړي دي خو یو سبب پکې امام ابن تیمیه رحمه الله دا ذکر کړی دی که انسان غواړي زما آخري خاتمه ښایسته شي دی د ذنوب الخلوات نه ځان وساتي چې کله د سره هېڅوک نشته ځان له کمره کې دی ځان له ځای کې ناست دی او دغه ځای کې دی د ګناه نه ځان وساتي دغه ځای کې دی د الله رب العالمین نه ویریږي الله رب العالمین به د حسن الخاتمه نصیب کوي ځکه د سره دی وخت کې دا غټ ایمان دی چې هېڅوک نشته د هیچا د سترګو نه حیا نشته خو د الله رب العالمین نه حیا کوي کوم انسان چې په ځان له ځای کې د خلواتو او د ځان له ځای د ګناهونو نه ځان ساتلو الله رب العالمین د خاتمه ښایسته کوي زما محترم دا مه وایه چې زه خو ځان لیم دلته ما ته څوک ګوري او چې څه مې خوښه یې به کوم او کله موبایل کې څه کې او څه کې او څه پکې ګوري او څه پکې اوري د خواهشاتو پړی دې پرانیستلی دی په ځان باندې نه زما محترم ورونو اذا ما خلوت الدهر فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب کله چې ته د ټولې دنیا او د زمانې نه وي ځان لشي دا کله مه وایه چې زه خو ځان لیما ما ته څوک ګوري ولكن قل علي رقيب دا ووایه چې هغه رقیب او نګهبان ذات اوس ما ته ګوري د انسانانو د کیمرو نه موږ یریږو هلکه کیمرې لګېدلې دي سکرین کې ښکارم داسې کار ونه کم چې جرم کې راشم او یا چې کوم دی ما ته څه نقصان ورسیږي یا د انسانانو په مخ کې د پلار په مخ کې د رور خور په مخ کې د مشر استاذ په مخ کې د بل یو سپینګیري په مخ کې او د عوامو په مخ کې یو ګناه نه کوم د هغې په مخ کې ښه تقوادار او بهترین انسان یم خو چې ځان لشم د رب العالمین سره بیا مې چې څه خوښه هغه به کوم الله نو ذنوب الخلوات دې نه چې څوک ځان ساتي الله دې دا صفت موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي زه ورته اول د ټولو نه زیات محتاج یم دا خبره چې څوک کوي دا ډېر محتاج دي خپلې خبرې ځکه دا په هغه حجت ګرځي رب العالمین دې دا خبرې په موږ باندې حجت ونه ګرځوي بلکې زموږ د نجات دپاره دې حجت وګرځوي